شهیدا من بارزو رسیدا من. او دیگه دی راموز زیادی است که غیر خودم دیگه کس نمیفهمم. ما از تو دفاع کنیم یا در تاراق تو بزنیم؟ بگو دیگه. ولی کافروشی کو سوایی؟ کای گندم سودا میشد به سابق در کوچه آل به متخلصش به نام کافروشی یاد شد. دا مو لکم زینه سره وړي؟ دا موږ د پاکستان راځي اصلي چې د خارج نه دي ځکه چې دا زما خپل خوښي هم دلته نه ساتلې ده. کسایی که در حق ما خیانت کردن شناخته میشن که ترام جو بایدن بود. ځان ته یو تصویر لري چې ساعت په ساعت خپل تغییر کوي. ما سابقه دارم بنده رسل خدا ایمان نصیبت کنه خورجان. دیگه مثلا فرنده ها هر چیز در کوچه هر چی که بخواین در کوچه حاضر میشه. مقصد کوچه بسیار یک کوچه با برکت کوچه است. وګوره دا جمعه بازار ده ټول خلک 34 ولایت میاینه. د کافروشي کوڅې ته راغلی ما غواړم چې دلته د دې کوڅې بشپړ معلومات ترلاسه کړم چې څومره کلونه کېږي څو کلن تاریخ لري. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ تر څنګ یې وجي صاحب ناسته غواړم له ده سره خبرې وکړم. شاید د هم دلته ډېر وختونه تېر کړي وي لکه څنګه چې تاسو ګورئ شکسته بند دکان هم لري نو شاید ډېر وخت یې اوسي. غواړم چې د سره خبرې اترې ولرم. لومړی به ورته ښه راغلاست وایم. سلامونه حاجي صاحب وخت بخیر ستړي مشئ. سلام علیکم. دا دکان شکسته بندی دی. دا دیره پخوانه سابقه دکان ده. دا آثار قدیم ده. دا مونگا دا سو پشت دی که دا شکسته بندی از ما کار ده. یا لاز بزای شی یا رک شی یا مثال مملای یا یخپوی دا انشاءالله علاج کیږي. دل حاجي صاحب دا راته ووایه چې څومره وخت کې پر دغه کافروشۍ کوڅه کې مو دغه مسلک ته غاړه ایښې ده او دلته پکې کار کوئ؟ از ما دیگه در تقریبا 60-70 سال میشه دمی کسب کار هستیم. مقصد پدری بود. پدر رفت فوت کرد و رضای خدا رفت. مقصد از ما اینمی کسب ماست کار ماست میراثی مانده بخشیم. حاجي صاحب دا چې اتیا اویا کاله کېږي دغه درته پاتې ده نو البته د دې کوڅې په اړه به هم معلومات لرئ. څومره تاریخ لري دغه کوڅه؟ دا کوڅه خود تقریبا دا ډیره پخوانه کوڅه ده. ډیره سابقه کوچه ده. این آثار قدیم است. یا 400-500 سال هم زیاد است این کوچه. این مقصد اینجا تو کسای اینجا بوش باش میکرد که بسیار یک کوچه فقیرانه. در این کوچه بسیار مردم بیچاره و مسکین نفقه نان میخورد و 100 نفر در این کوچه کار بار میکرد. او حال نفرهای سابقه خود کلش به رضای خدا را فوت کرد. مقصد این کوچه بسیار یک کوچه با برکت کوچه است. این کوچه بسیار آثار قدیم کوچه است. در این کوچه خال فعلا ارجل شده. هر مردم دکان گرفته و دیگه این پیش اینی طرف از این پیشتر از این اصلا نشیجد پیش سابق در دور ما اینجا رشقه سودا می شد. کای گندم سودا می شد. ایمی گلش سرشوش سودا می شد. این کوچه خالچین کوچه بود. با این خو امو مردمای سابقه بود با بسیار یک صحبت لطف شیرین داشتن لطف خوش داشتن که مقصد در این کوچه بیادر گل بسیار مردم با اینی دوره است. دوره پشت در پشت اینی در این کوچه از ما پدرات شکسته بندی میکرد و همی کار بارش بود. حاجي صاحب دا راته ووایه چې دغه کوڅې ته مثلا چې ته وایې د ډېر کلونه کېږي ولې کافروشي کوڅه وایي؟ دا خو با حساب دا تخلص دا دلتا اصلنش کای گندم سودا میشد به سابق در این کوچه آل به متخلصش به نام کافروشی یاد شد. از مسابقه به نام کافروشی تخلصش مانده. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې وخت دې راکړه. سلامت اوسئ. په اخره کې یو لنډ پیام دې غواړم. تشکر.
سلامت سئ مننه قدرمنو هیوادوالو له موږ سره پاتې شئ اوس هم لکه څنګه چې د کوڅې په تړاو مو معلومات ترلاسه کړو اوس هم غواړم چې خپلو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرم دا چې دلته کوم دوکانونه لري په کومو کارونو مصروفه دي او البته هغه حیوانات یا مرغان تاسو ته په تصویر کې په انځور کې راښکاره کړمه چې شاید تاسو یې ډېر مینهوال وي ډېر ښکلی خارجي چرګان دي دې ته ابریشمي وایي ابریشمي وایي او دلته یو رقم نور لرو سلطان ورته وایي هغه دي دا ډېر ښه چرګان دي دا څومره وخت کېږي چې درسره دي دا نه تازه مې راوسېږي 2-3 ورځې کېږي موږ راوړو خرڅوو همدا زموږ کاروبار دی او د کوم هیواد نه دي دا فعلا نسلګري چې د ایران کې کېږي اول مخکې چې بل کشورونه راتلل اوس دلته افغانستان کې هم داسې لږ لږ کېږي دا قیمتونه بیا څومره دي قیمت 1500 نه ونیسه تا 5000 شپږ روپۍ پورې جوړه دې قیمت جوړه 2000 روپۍ راځي دا جوړی دي هو نر او ښځه نه دا تقیم خرڅې خو جوړه ښه دي بیا نر او ښځه چې سړی واخلي بیا هګۍ هم کوي دې نه کولی شي هو نسل بیا ډېرېږي او دغه پیشکې درنو لیدونکو ما قیمت پوښتنه ونه کړه دا پیشکې قیمت بیا څومره ده دا پیسکې درته راځي 15000 روپۍ راځي 10000 دي 20000 روپۍ تا 20000 روپۍ پورې موږ لرو $300 پورې موږ لرو 15000 10000 15000 مختلفې دي نو درنو لیدونکو اوس هم هغه بل چې سلطان په نوم یاد که نه پوهېږم واقعیت ښایسته ښکلي نومونه هم دوی ورته انتخابوي سلطان وایي سلطان وایي دا نوم تاسو ورته انتخاب کړی که نه دا هماسې هغه نه دي دا د خارج هېواد څخه راځي هو همداسې خارج نه راځي دا مخکې ډېر ګران و جوړه 10000 15000 دا وخت کې لږ کاروبار هغه سوی ده جوړه څو دي اوس جوړه 2000 1500 2500 ها ولې قیمت ټیټ شو اوس پیسې نشته کاروبار لږ ضعیف شوی مشتریان مو بیا څنګه دي ورور راځي اوس شکر دی ښه دی بند دی هر کشور هغه نه هر ولایتونه راځي موږ نه وړي زه خپل ایران نه راوړم دې ته ولې سلطان ویل کېږي خو همداسې ښکلی دی خو همداسې هغه باندې تاج لري هغې لپاره همداسې تاسو دلته خو قدرمنو لیدونکو واقعیت هم ډېر هغه دي زرکان او دې تر څنګ حیوانات مرغان ډېر زیات دي ډېر زیات دي ولې یو څه دا راته ووایي چې په دغه ټولو مرغانو کې مو کوم مرغه یا کوم حیوانات ډېر خوښېږي او نوم مو ورته انتخاب کړی زما خپله همدا پیشوګان زما ډېر خوښېږي او یو دانه ما ځان لپاره ساتلی ده که قیمت یې صحیح لاړ شي خرڅومه که نه همدلته وي څو دا قیمت یې هغه $300 ده تا څومره ډېر 200 پورې غوښتلی ده ورکړی مې نه ده او نوم مو ورته انتخاب کړی ځکه پیشیان د خاطمان هغه دی برفي ده برفي غواړو چې یو ځل تصویر کې ښکاره شي قدرمنو هیوادوالو د دې ورور د خپل د خوښې پیشکه چې مثلا نوم یې ورته برفي انتخاب کړی د هغه هم غواړم چې په تصویر کې ښکاره سي او قیمت یې هم $300 ده د ماشومتوب نه دی تر اوسه پورې ساتلی ښه ډېر ښه ډېره ښکلې د دې سترګې هم مختلفې دي زه مې هم له خپل کامرامین څخه غواړم چې تصویر یې بیخي ښایسته پر تصویر کې ښکاره کړي په کامرې مخې ته خړ رنګ ده او داسې لږ نیلی رنګ ده سپین رنګ ډېر ښکلی نو دا $300 قیمت لري او 300 روپۍ چې 200 پورې غوښتل شوي خو نه مو 200 پورې هغه سوی ده ما نه دی خرڅ کړی ځکه چې دا زما خپله خوښي همدلته مې ساتلی ده خوشی کې قرار ګرځي بیرون لاړ شي بیرته راځي ها ډېر ښه ډېر ښه خوشحاله شوم ښه ډېر ښه تاسو مهرباني دا کېدی درنو لیدونکو واقعیت دلته دغه مرغان او حیوانات ډېر ښکلي ول نو ورور له تاسو څخه نړۍ مننه واقعیت ډېر ښکلي وه مرغان مو ښه پاک صفا او دې تر څنګ منظم هر څه ساتلي ول مننه چې وخت مو راکړ په آخره کې یو لنډ پیام مو جوړه سي دا خلکو نه دا زما ښایست ده چې راسي خپل شوق وکړي چې شی پرندار چې خوښېږي واخلي ښه شی دی دا شوق ډېر ښه شی دی سړی همیشه ځوان ساتي د شوق په اړه دې یاد وکړه دا شوق ده که ګټه هم لري نه دا ګټه هم لري دا خپل انسان بدن لپاره ګټه لري دا شان چې شوق ولري که نه بیا زر بوډا کېږي نه همیشه به ځوان یې مننه قدرمنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ زه نورو دوکانونو ته هم ورځم او غواړم چې داسې ښکلي ښکلي حیوانات او مرغان تاسو سره په قدرمنو هیوادوالو تر څنګ یو بل ورور ولاړ ده دا هم دلته راغلی ده د دیدار لپاره یا د لیدنې دپاره نو نور هم غواړم چې خبرې اترې ورسره ولرم چې څه یې وکړل څه یې کوم مرغۍ واخیسته یا نه همداسې چکرې راغلی و سلام وقتتان بخیر سلام علیکم خوب است بخیر یک سلام خاص برای خودتان دیگه به تمام بیننده ها که میبینیم شکر سلامت باشید خوب هستین دیگه شما فضل خدا صحتمند بود یک چیز تا دستتان بود چی بود در دست ما یک چیزی بود که
تو دیگه وارکی نمیفهم ارزش از دیگه. یک سنگ بود نشانش نشان بده. یک کس بشناسش. گیر از کجا او دیگه در این رموز زیادی است که غیر خود ما دیگه کس نمیفهمه. خیره دیگه ما هم باید بفهمم بیننده هم بفهمم. این وقت کار داره که ما یک ویدیوش بگیرم با برای شما رایی کنم. حالا که ما ساعت بگویم کس اینجا گرفتی یا نه از دیگه نه یا جای خاص پیدا کردیم. نامشه نامش دیگه نمیفهمم. حکمت پروردگار است. دی بسیار رموز است. شاید زیادتر انسان ها نفهمه. قدرمن اندون که لکسنگش تاسو ګورئ دغه تیږه موږ تاسو شاید ډیره عادي ښکاري ولې دغه ورور ته ډیره قیمتي ده. سلامات اوسئ مننه. ښه یو بله هم ده. خپل ځان ته یو تصویر لري چې ساعت په ساعت خپل تغییر کوي. سیاو رقم تصویر لري. ډیره مننه. په اخره کې د یو لنډ پیغام غواړم. دغه لاند پیغام به دغه ده چې ټول په یو لاس وي او ټول په اتفاق وي چې خپل هیواد خپله جوړ کړو. ځکه چې نن سبا ګورو ټول په فقر او بیچارګۍ کې روانه ده چې یو بل لاس ونیسو ټول په یو اتحاد جوړېږي هر څه. مننه. سلامت. تشکر. ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خپرونه نوره هم دوام لري. له موږ سره پاتې شئ. والو تر څنګ مې یو بله صاحب ده نو په مشهوره په ملنګ باندې ده. نو دلته سره هم غواړم خبرې اترې ولرم. دا فکر کوم چې خپله دلته د کوترو دکان لري. سلامونه حاجي صاحب. وخت بخیر. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات. خوش آمده به کوچه تاریخ کافروشی. ډیره مننه. سلامت اوسئ. شما خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ در نخست یک معرفی کوتاه داشته باشید. نامم محمد است. ولد عزیزالله. ولایتم کاپیسا. خیلی خوب. خب چه قسم که ما معلومات داریم فکر کنم که شما اینجا دکان دارین البته از کوتر فروشی. کوتر فروشی از دوستم از من سایره و گلسر میفروشم. خیلی خوب. چقدر وقت میشه؟ دیگه تقریبا یک 20 سال میشه. 20 سال دیگه. امی. بله بله. یاد وقت است. چی تغییراتی آمده در زندگیت که امی کاروبار هم داری؟ ببخشید دیگه از ملنگ سوال کرده. در زندگی بسیار تغییرات ها را دیدیم. تغییرات چه تغییراتی بود که یهود و نصارا و کفر به ما نکرد. از اوش بگویم یا از وطن خود که از یا وارگیش. خیر شما دلتان که هر چی میگین ما قبول داریم. بفرمایید. قبول که داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول اون کلام ما که کلمه که از لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش کنیم که از قوم پرستی دور شویم. حق پرستی را بگیریم. وقتی که پیروی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم در دین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کسی که قوم پرستی کنه از اون نیست. ما حق پرستی داشته باشیم. کوشش ما ملت افغانستان باشه که به وطن خود خدمت کنیم. خیانت نکنیم. وطن حیثیت مادر دارد. تو خودت اینجا که استاد هستی خوار مادر ما هستی. ما از تو دفاع کنیم یا در تاراق تو بزنیم. بگو دیگه که دفاع بکنیم کلمه را بگیریم. انشالله که از حقتان دفاع چیزی مشکلی هم نداریم. به امید الله دیگه کسایی که در حق ما خیانت کردن شناخته میشن که ترام جو بایدن بود. دیگه سوال. تشکر. سلامت باشید. یک سوال دیگه. یعنی نامتان ملنگ است. چقدر که ما درباره نامهای ملنگ شنیدیم یک شعر و شاعری هم یاد داره. یگان زمزمه و مثلا یگان چیزهای میگه دیگه. خب بفرمایید ما منتظریم. میخوانم دیگه تو گوش بگی. خب شهیدا من بارزو رسیدا من. شهیدا من بارزو رسیدا من. خدا حافظ علی مادر تا روز محشر. نمیبینم تو را دیگر علی مادر. کفن پوشم تفنگم با سر خوشم. بیا مادر در آغوشم هزاران شیر تا خوردم. نعره تکبیر. الله. خودت هم بگو الله اکبر. اینی تو ماشاءالله جزاک الله. ډیره مننه. سلامت اوسئ. همچنان. مننه. کور ودان. قدرمنو هیوادوالو اگر څه هم د هیوادوالو بیروبار ډیر زیات ده خو واقعیت ډیر ښکلی و ماشاءالله. او آفرین د دوی با استعداد باندې. آفرین د دوی پر لیاقت باندې او دا چې دومره وخت تر اوسه پورې دلته پاتې او د خپل هیواد سره دومره مینه لري. تاسو موږ سره پاتې شئ. موږ نورې برخې هم لرو. غواړو نورو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرو. درنو هیوادوالو تر څنګ مې یو بل حاجي صاحب هم ده چې دا هم دلته د کوترو دکان لري. البته دا څومره وخت کېږي دغه کاروبار لري او په دغه کوڅه کې څه خاطرات لري. سلام وقتتان بخیر. عاقبت بخیر. دور هستیم بخیر است. تشکر. سلامت باشین. خوب هستین؟ شکر دولت بتان. تشکر. میشه یک
یک معرفی کوتاه داشته باشید. تشکر دیگه نداریم صاحب، همینجا کفتر فروش هستیم، یک کار غریبی میکنیم. چقدر وقت میشه؟ 47 سال. 47 سال دمی کفتر فروشی مصروف هستید؟ دمی 47 سال دمی کفتر فروشی هستیم. خیلی خوب. چی خاطراتی از این کوچه و از این کفتر فروشی تان داره؟ خاطرات دیگه همین روزگارهای زندگی خوارو، همین روزگارهای زندگی همین دام روزی، پناه به خدا. و چند قسم مختلف کفترها دارین دیگه؟ از کدام کشور میای؟ از خود ما؟ از شهر ماست، از پاکستان میایه، از قندار میایه، از هرات میایه، از شهر ماست، از افغانستان. قیمتایشان چنده؟ هر رنگ 200 300 400 500. قیمت ترینشان و زیاد که فروش داره مثلا مشتری داره کدامشان؟ 1000 1200 1500. و خودتان امی کفترها را خوش داره؟ یعنی حیوانات دیگه هم هستن، پرنده ها؟ هر چیز در کوچه، هر چی که بخواین در کوچه حاضر میشه. خیلی خوب. خوشحال شدم حاجی صاحب. یک پیام کوتاه. نداریم صاحب، تشکر البتون ممنون. تشکر، سلامت باشین. درنو هیواتوالو ترڅنګ مې یو بل ورور ده چې تا هم دلته د چرګانو کاروبار لري، البته دوکان یې ده، خرڅله او فروش یې ده، پلورلې دي. نو تاسو هم ګورئ په تصویر کې. زه هم غواړم چې د ورور سره خبرې اترې ولرم. دا چې څومره وخت کېږي دلته دغه دوکان لري، دا د چرګانو او د دې ترڅنګ نور کوم مصروفیتونه ورته لري. غواړم د ژوند په تړاو هم پوښتنې وکړم. سلامونه ورور، وخت په خیر، ستړي نه شئ. سلام علیکم، جوړ اوسئ، بخیر. مننه، سلامت اوسئ، خاص ژوند په خیر سره تېرېږي؟ دا خیر وشي، آرام وشي. ولې داسې خفه ناست یاست؟ هیڅ ښه شاست. لکه ما د لرې نه وکتل تاسو ډېر خفه یئ. نه نه، هیڅ راکې نشته. یا ګرمي در باندې تاثیر کړی؟ ګرمي ده. ډېر ښه. ورور په پیل کې دې راته ځان معرفي کړه چې هم موږ دې وپېژنو هم لیدونکي. زه عزیز رحمان یم. څومره وخت کېږي دلته دغه کاروبار لري؟ دا د 500 کال ډېره ده، د شپږ کال. زما بابا او باباکاران هم دلته کار کوي. د نیکونو څخه در پاتې؟ دلته ما خو ولیدل ډېر مختلف چرګان دي. قیمت ترین چرګ کوم یو نوم ده؟ قیمت ترین چرګ 10,000 هم شته، 20,000 هم شته. او ټول وطني دي؟ ټول وطني دي. دا ټول هلمندي. دا 10,000 پورې ده؟ دا 10,000 پورې ده. هغه کوم یو ده؟ هغه د سرای کې دی. هغه هلته دي. بیا څنګه دي مشتریان راځي درنه اخلي؟ مشتریان راځي همدلته اخلي، چرګان اخلي. دا بازار ده، دا جمعه رازه وګوره، دا جمعه بازار ده. ټول خلک د 34 ولایت مې یو څه بل چې خبر شوی مثلا دلته چرګان هم، البته چرګان جنګ اندازي ورته وایي، څه ورته وایي، په جنګ اچول کېږي. په جنګ اچوي. صبر. دلته یو حاجي صاحب هم. حاجي صاحب سلامونه. سلام علیکم، څنګه خیر؟ څنګه ښه ژوند په خیر سره؟ ټول خاص دی، خیر اوسه. څنګه لومړی کې خو ځان راته معرفي کړئ. زه عبدالمجید لغمان دی ولایت. دلته څنګه په چکر راغلي یا نه کاروبار لري؟ زه دلته چرګان خرڅوم. ډېر ښه. څومره وخت کېږي حاجي صاحب چې دغه کاروبار لري؟ ما خو دلته خو کم کېږي، دلته 4 کاله کېږي، خو تقریبا یو 1.5 کاله کېږي. چرګانو ساتل شوق و، مینه وه که نه کاروبار؟ نه، کاروبار دی. کاروبار دې ورته شروع؟ او په چرګانو کې حتما یو داسې هم څه وي په حیواناتو کې کنه چې انسان ته ډېر ګران وي. تا ته په خپلو دغه کاروبار کې دغه حیواناتو کې کوم یو چرګ ډېر ګران دی او چې هېڅ چاته یې نه ورکوي که هر څومره قیمت ولري؟ دلته خو موږ خو خرڅوو، که هر څونه قیمت ولري موږ یې خرڅوو. داسې کوم څه نشته؟ ځان ته یې نه ساتو. نه. ډېر ښه، خوشحاله سوم. حاجي صاحب په اخره کې د یو لنډ پیام غواړم. څنګه پیام؟ یو پیام دې غواړم. هېوادوال ته څه ویل لري؟ دولت ته څه ویل لري؟ نو پیام دې غواړم. هېڅ شی نه لرو، څه شی به ووایو چاته؟ ډېر داسې خفګان کې؟ نه، خفګان کې خو مسلمان خو دایمه خفګان کې ده. نه، خدای دې نه کړي. الله تعالی خپله وایي چې تاسو ما ته یو قدم رانږدې شئ، تاسو 10 قدم رانږدې کېږم. که په خوشحالۍ کې وي، وایي په خوشحالۍ کې راڅخه شکرګزاره اوسېږي او په غم کې راته صبر وکړئ. شکرګزاره خو په دې چې مسلمانان خدای پیدا کړي، موږ شکرګزاره یو. ډېره مننه. سلامت اوسئ ورور، تاسو نه هم مننه. خیر وینې خو. ټول ودان خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې تر پایه را سره مل پاتې وئ او زموږ خوږه او ښایسته خپرونه مو تر پایه را سره وکتله.
تر بلې خپرونې چې زه وفا لکوزي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم ولې د یاده مو نه وځي زموږ چینل یوټیوب درسره سبسکرایب کړئ فالو یې کړئ خپل نیک نظرونه له موږ سره شریک کړئ او ښې چارې ولرئ ښه ژوند ولرئ